السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو پته اوس چې کوم دی غویمه چې کوم دی یقینا سړه شوې ده چې یاره په یو بل پسې به یې لګاتار ویډیوګانې کولې هغه کله یو څه کله بل څه. نو څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې یاره دا د دوی خپله یو ډرامه روانه ده یو 2-3 ورځې 4-5 پورې به چې کوم دی دوی دا ټاپک وایرل چلی. یو طرف نه به هغه نوي ښځه د مرادي هغه ویډیو جوړوي، د بل طرف نه به دا زړه ښځه نیلم ګل چې کومه ده یو بل ته انټیانې وي، یو بل ته ټیکسلانې وي، یعنې دوی ټیکسونه وي به یو بل اخلي. دا نمونه خو د دوی بیانونه دي. نو نننۍ ویډیو چې کومه ده صرف د دغې په حوالې ده چې یاره تاسو ته ما ویلي چې دا د دوی صرف هغه یو بل سره ډرامې دي، یعنې د یو بل سره پرینکونه دي. دوی د مخکې نه یو بل خبر کړي چې یاره پلانکې چل به داسې کوو دا به داسې کوو، ته به ما بسې داسې ویډیو کې زه به ورپسې داسې وکړم. او یو تش کنډر کور ته تللي ده، مطلب بند کور چې کوم دی ټاله شوی د چا چې د هوټل پلازا وغیره به وي هغې ته تللي دی، یو هاسټل ته خواته ولاړه ده، یاره ستاسو کور ته لاړم دروازه بنده ده. نو ډېره ښایسته ډرامې وچلوله. نو د دې ویډیو مقصد دی چې یاره په داسې قسمه خلکو باندې چې کوم دی اعتبار مه کوئ، الټه په داسې خلکو لعنت وایي. رو په رو چې کوم د مرادي هغه یوټیوب سبسکرایبر چې په بره روان دي، یعنې مطلب دا ده چې خلک یې سپورټ کوي د دغې وجې نه. نو پلیز مهرباني وکړئ، دا صرف د دغه بې غیرته کس دی ده چې دله کم سے کم دونه رپورټ یې دا ول ورکړي چې دا چینل کم سے کم دوړه شي والوځي چې دی په خپلو لاسو باندې مزدوري کوي، دی په ښځو باندې پیسې ګټي. کوم ملګرو چې چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پرس کړئ او په دې ملګرو باندې چې کوم دی په دې خلکو باندې چې کوم دی اعتبار مه کوئ.